چې لنګ وهي هغه د 19-20 بچي چې لنګ وهي هغه د 19-20 بچي پرې نه دی 19-20 بچي پرې نه د ټول افغانستان قرار قبضه کوي او ډیورنډ چې یادو ورته ننګرهار قبضه کوي او نه ګیټ نه دروازه وه د تورخم دغه ځای چېرته چې د بمونو مور استعمال شوې ده او غورځېدلې ده د سفر لرو د لارې ښکلاګانې مې راسره ګوري نو دا زیمه او دا لهلپروال صاحب دی دا مومن صاحب دی او دا د ګران وطن یوه څنډه او تکه شنه او سرسبزه ښه یو سمه ښکلا هم لري ډېره ښکلا لري او دغه ونې چې کوم کرل شوي دي کلونه وړاندې دا ظاهرشاه بابا او داود خان کرلی دي یعنی په افغانستان کې چې چا معمولی خدمت کړی دی لهلپروال صاحب خوشبختانه دغه دی معلوم دی یا د ژوندی دی نو خبره داسې ده چې سفر هم لرو د وطن ښکلاګانې به هم ګورو او بالخو وراني به ګورو چیرته سفر لرو د ننګرهار د مامن درې د سپینغر ولسوالۍ او د اچین ولسوالۍ د مامن درې هغه سیمه چیرته چې د بمونو مور استعمال شوې ده او غورځېدلې ده د سفر لرو د لارې ښکلاګانې مې راسره ګوري نو دا د فارمسي سیمه ده که نه فارمسي او فارمیچار دغه سیمه ده دا ښکلاګانې نو بس دلته سړی راشي دا ښکلا کله وګوري نو ظاهرشاه بابا ته سړي زړه دعا وغواړي او زه د یو بل څه وایم دا شاعر چې دا په ښکلا مین دی او چېرته چې ښکلا وي نو شاعر ته شعر ډېر ښه اورېدېږي لهلپروال صاحب په دې باره کې څه وایي والله چې زه خو وایم چې زما وطن داسې وطن دی چې یعنې یولو ته چې زه ګورم هم خولۍ مې راپرېوځي ورته خو زه پکې وایم چې دا ټول افغانستان قرار قبضه کوي راځئ لږ مخکې راځئ ټول افغانستان قرار قبضه کوي و ډیورنډ چې یادو ورته ننګرهار قبضه کوي دا ټول افغانستان قرار قبضه کوي او ډیورنډ چې یادو ورته ننګرهار قبضه کوي او نه ګیټ نه دروازه وه د تورخم دغه زنځیر نه ګیټ نه ګیټ نه دروازه وه د تورخم دغه زنځیر خو راغلی اوس ګوشتې ته لخاپخه دا خنځیر نه ګیټ نه دروازه وه د تورخم دغه زنځیر او راغلی اوس ګوشتې ته لخاپخه دا خنځیر یې په سیند د کونړونو کنډه تار قبضه کوي ډیورنډ چې یادو ورته ننګرهار قبضه کوي بالکل او که نوم د اټکخلو سرحداتو باندې جنګ شي نوم د اټکخلو سرحداتو باندې جنګ شي مننه ډېره او که نوم د اټکخلو سرحداتو باندې جنګ شي ګوشته او په لالپوره خو د غټو توپو کړنګ شي لکه دا د بمونو مور داسې شی لرل نو وی لالپوره او په ګوشته خو بیا د غټو توپو کړنګ شي نو درې د پښتنو دا غټ غدار قبضه کوي ډیورنډ چې یادو ورته ننګرهار قبضه کوي ډېر ښکلی خو لالپوره سرحدي ولسوالي ده د ننګرهار پرته له سیند نه اخوا د تورخم په لویه لار ای تورمخي پنجابیان دا لویه لار قبضه کوي ډیورنډ چې یادو ورته ننګرهار قبضه کوي او وی دا وایم ګل آغا لالپوروال پاک پروردګاره کړي یو خپلو کې ته افغانان ای غني غپاره کنی ما ظالمان سره د اشعار قبضه کوي خو انشاءالله چې پښتانه بیادار دي او دوی ته یو څلوریزه ستاسو په اجازه ډالۍ کوم دې پښتنو ته وایم چې زما پښتنو ورونو د ابلیس بچي پرې نه دی زما پښتنو ورونو د انګلیس بچي پرې نه دی زما پښتنو ورونو د ابلیس بچي پرې نه دی غاښ ماتې ګزار ورکوي دا د خبیث بچي پرې نه دی مننه خو زما یوه خبره په کلاو غوږونو واورئ زما یوه خبره په کلاو غوږونو واورئ چې لنګ وهي هغه د 19-20 بچي چې لنګ وهي هغه د 19-20 بچي پرې نه دی 19-20 بچي پرې نه دی انشاءالله چې راپاڅېدلي دي لالپوروال صاحب خبره دا ده چې د اکتوبر 11 د ورځې کمې پاتې دي انشاءالله تعالی په هغې به خو به غږېږو خو اوس خبره دا ده چې د فارمیچار په سیمه کې ولاړ یو د کوټ ولسوالۍ څخه به تېرېږو د اچین ولسوالۍ او د سپینغر ولسوالۍ ته به داخلېږو او بیا به پسې ورو ورو د غرونو ته وردننه کېږو د بمونو مور هغه سیمه چې زموږ په خاوره باندې استعمال شوله دلته د لیبارټري په توګه استعمال شوله هغه سیمه هم ګورو هغلته ورانۍ ګورو او ګورو چې د دې څخه بعد څومره ښکلاګانې دي زه همیشه یو خبره کوم لالپوروال صاحب چې دا وطن دا ډېر غیرتي او کلک وطن دی نو د هغې چې څومره نوم و راځئ ځو دا وراني هم ګورو او یوه خبره چې د افغانستان د اوبو مهار دی یا د اوبو هغه اهمیت دی که نه افغانستان ماشاءالله ډېرې ښې اوبه لري دغه یو نیر راپورته شوی دلته هم ګوره دا ویله روانه د مومن صاحب انشاءالله تعالی پکې دام راولي د دې د برکته
نیم ننګرهار تک شین او سرسبزه شوی بېشکه. که دا دغسې نور انشاءالله تعالی کار وکړو نور یې اوبه راپورته شي دا نو نور د ښکلاګانې زیاتې دي. وطن ښکلاګانې به یو په دوه شي راځي چې ځو نو ځکه خو موږ وایو کله کله چې ګران افغانستانه مړ دې شم په تا ځان نه په ما ګرانه مړ مړ دې دې شم. شم په تا دا د ځان نه په موږ باندې ګران او دی بیا زه څه یم زه یم چې ستا د منګي اوبه دې دغسې زمزم پاتې وي زهر رابل کله ترنګه پولې مه ماتوه او دې کې یو بیت بل هم دی چې انیم بیتې داسې دی چې مطلب لارې پکې ډېرې اوږدې ښودلې که نه چې مزل لا پاتې دی زړه تنګه پورې دا لاره ډېره اوږده ده او دا مزل ډېر د ستان مزل دی نو باید موږ او تاسې مزل نو په مزل کې به خبرې هم کوو کیسې به هم کوو او ښکلاګانې به هم کوو ځه چې ځو لالبرواز په دې دوران کې هغې نالیدلې سیمې ته راغلو چېرته چې د بمونو مور استعمال شوی د بمونو مور په دغه غر باندې استعمال شوې ده انشاءالله تعالی د ډرون کمرې په شاټ کې به د نږدې نه وښیو چې د دې اوږدوالی 9 متره اوږدوالی و او د دې ترڅنګ 11 ټنه چاودېدونکي توکي پکې استعمال شوي 11 ټنه 11 ټنه چاودېدونکي توکي په دغه ځای باندې راګزار شي او د دې ترڅنګ 14 میلیونه ډالر لګښت په دې باندې شوی نو اوس د مومن صاحب د خبرې په تایید باندې که 14 میلیونه ډالر په دغه ځای په ښکلا باندې مصرف شوی وي نو دې ځای کې به د دې خړو کورونو په ځای باندې لوی کارخانې لوی کارخانې به وي لوی ښکلاګانې به وي ژوند به وي داسې به یو پل پورې وتی وي که نه خو ډېر مسایل به وي یعنې واقعیت دا چې په افغانستان کې په جنګ باندې کوم مصارف شوي دي که دا د افغانستان په جوړېدو شوی زموږ وطن الحمدلله دا ډېر زر جوړېږي معمولي د جوړېدو کار هم پکې ښه ښکاري نو خوښه د نه مومن صاحب چې د لالپورواز صاحب سیمې ته څه وی نو زما دې ورته ډالۍ وي چې ازمریان لري باننګ افغانستانه ازمریان لري باننګ افغانستانه نړۍ نه ده ستا د جنګ افغانستانه واه واه مننه وی ازمریان لري باننګ افغانستانه او نړۍ نه ده ستا د جنګ افغانستانه او شاړې دښتې غرونه غرونه ستا درې دي شاړې دښتې مننه شاړې دښتې غرونه غرونه ستا درې دي ستا د واړه اتلانو سترګې سرې دي ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی او وی دنګې غرې ګړنګ ګړنګ افغانستانه دنګې غرې ګړنګ ګړنګ افغانستانه نړۍ نه ده ستا د جنګ افغانستانه واه واه او وی دشمن هیڅ وخت ژوندی تللی نه دی ستانه دشمن هیڅ وخت ژوندی تللی نه دی ستانه ای باننګ غیرتي کوره د افغانه واه واه ډېر ښکلی دشمن هیڅ وخت مننه دشمن هیڅ وخت ژوندی تللی نه دی ستانه ای باننګ غیرتي کوره د افغانه ای د چا په دعا رنګ افغانستانه نړۍ نه ده ستا د جنګ افغانستانه او وی زیږولي دي زمریان دي ګیر چاپېره ستا دره هره دره ده د پنجشیر واه زیږولي دي زمریان دي ګیر چاپېر ستا دره هره دره ده د پنجشیر او کړي دي خوند د توري شرنګ افغانستانه واه کړي دي خوند د توري شرنګ افغانستانه نړۍ نه ده ستا د جنګ افغانستانه مننه وی شملور ستا په لمن کې زیږېدلي شملور ستا په لمن کې مننه شملور ستا په لمن کې زیږېدلي اولیا دي ستا چمن کې زیږېدلي او وی درنه تښتي هر فرنګ افغانستانه نړۍ نه ده ستا د جنګ افغانستانه ډېر ښکلی ډېر مننه او لالپوروالم خاورې خاورې ستا د خاک لالپوروالم خاورې خاورې ستا د خاک درکې نه پرېږدم بېدینه څوک بې باک نو که هر څو یمه ملنګ افغانستانه که هر څو یمه ملنګ افغانستانه نړۍ نه ده ستا د جنګ افغانستانه نو ډېر ښکلی لالپورواز صاحب وایم الله دې راته همدغسې تان خوشحاله لره نو خبره دا د لیدونکو ته هم دا خبر وکړو چې موږ د مامن دره کې مخکې ورځو د دې نالیدلې سیمې د هغه وراني سره چې دلته پاتې دي موږ ته په میراث باندې کوم کورونه ړنګ شوي دي یعنې دلته هره ونه په مرمۍ لګېدلې ده خو بیا هم دلته ژوند دی دلته ښکلا ده طبیعي ښکلا ده نو راځئ مخکې ځو دا ښکلاګانې هم راسره څارئ لالپوروال صاحب او مومن صاحب هم په لاره کې او روزه به پکې خبرې ډېرې به نه کوم ډېرې خبرې په کتابو کې خوند کوي خو کوشش به مو دی چې دغه سیمه درته په خپلو الفاظو کې انځور کړو نو بس زمونږ د راتلو سره سم په سم باندې لالپوروال صاحب کاکا بس ډاډ آماده کړې ده
په څومره وخت کې من خو بیخي پوه نه شو چې دغه د تا وږي م راپاخه کړي دي څومره وخت دې ډاډې ونیو تقریبا چې 15 منټه وخت به نیولی یاره جار دې شو. پنځه موږ هغه ماشومانو سره مصروف وو په شعر و شاعرۍ کې او چې راغلو نو بس دا د مامان دره ده پوه شوې مامان دره. هغه څه وایي چې زما د غرونو خلک خوښ دي ما پکې یو وخت د پیښې هغه لیکلي ما ویلو که نه چې سچ څو پیښې لره ښکلې منظرونه دي او هغه سپینې غرې لره واورې انبارونه دي واه بیا پکې وایي لاړ به شو مامن ته بیا جګو غرو لمن ته بیا هغه د جګو غرو لمن ته راغلي دا دا وخت پکې شعر کې یاده کړی وه ښه لاړ به شو مامن ته بیا او جګو غرو لمن ته بیا یو خواته نازیان پراته واړه سره ورونه دي هغه سپینې غرې لره واوري او غره کې چې روان شي ته ځان له به حیران شي ته غره کې چې روان شي ته ځان له به حیران شي ته بوټو د مخککو نه جوړ څه بهارونه دي څه چیزو پیښې لره ښکلي منظرونه دي مامن دره او دا پیښه ټول یو وطن دی زموږ ښکلي ښکلاګانې لري خدای دې آباد ودان لري خدای دې آباد ودان لري نو دغه د وږو د پخولو طریقه هم که نیز ده نو اول ورته اور بلیږي بیا دا شخولي کې چې دی هغه وږي چې دی شخولي کې پخېږي صحیح ده بیا چې هغې کې لږ پاخه چې دی خوا انګار شوي سکروټې که نه کاکا بیا دې سکروټو ته را بدلېږي د خیره سره اوس دلته دغه دی وږي ایښي نو ډېره درنه ډاډه ده ډېره درنه ډاډه ده مشر کاکا هم را سره ناست دی کاکا څنګه چې ته بیخي دې ډاډه کې برخه نه هلې یو وږی واله یو وږی واله یو وږی دغه وږي پکې خوره که نه قاري ته هم خوره صلح پس منظر غواړي په شر دې واوړي چې څوک شر غواړي واه ډېر ښکلی او ما ورته چې خپل وزر پرې کوو ما ورته چې خپل وزر پرې کوو نو پورته الوت کول وزر غواړي په شر دې واوړي چې څوک شر غواړي او د ژوندانه دې ټکرونو سره د ژوندانه دې ټکرونو سره لوبې کول هم څه هنر غواړي په شر دې واوړي چې مشر غواړي او ژونده د کم پړاو قصه دې وکمه ژونده د کم پړاو قصه دې وکم هر یو تیندک افسیله غر غواړي نو دلته وایي چې ازمریان لري باننګ افغانستانه ازمریان لري مننه ازمریان لري باننګ افغانستانه نړۍ نه ده ستا د جنګ افغانستان